د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد الهام کاکړ یم. د اسلامي امارات د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امید خان متقي سره په کابل کې د قزاقستان سفیر علیم خان یاسین ګیلدیف وکتل او د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې ټینګار وکړ. ښاغلي ګیلدیف دغه راز وویل چې د قزاقستان سترې محکمې د افغانستان اسلامي امارت رسما د هغه تحریم شوي ګروپونو له لسته وویست چې دوی پرې په خپله خاوره کې د فعالیت بندیز لګولی دی. د افغانستان مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو ژوند او زده کړې ته پاملرنه وکړي. نوموړي د ژوند لارې د بودکاسټ په دریمه برخه کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو او په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په کابل ښار کې 108 میلیون افغانیو په ارزښت د فریکونسۍ د کنټرول مرکز جوړوي. د دغه وزارت ویان زیاتوي چې د دغه مرکز په فعالېدو سره به په دغه ښار کې د فریکونسۍ د ګډوډۍ او غیر قانوني کارونې مخه ونیول شي. کرکټ بورډ وایي له مجیب الرحمن، نوید الحق او فضل حق فاروقي سره رامنځته شوې لانجې حل شوې. بورډ ویلي چې یادو لوبغاړو د یوه برېښنالیک له لارې ویلي چې د ملي لوبډلې په سیالیو کې د لوبېدو لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې افغان لوبډله د متحده عربي اماراتو پر وړاندې 3 شلوريزې لوبې د روانې ډسمبر میاشتې پر 29 31 او دغه راز د 2024 کال د جنوري پر 2 ترسره شي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې اسرائیلي پوځیانو په غزه کې د مرستو پر یوه کاروان ډزې کړي، خو تلفات نه دي اوښتي. د دې ادارې مشر ټام وایټ په وینا د مرستو کاروان د غزې له شمال څخه په هغه مسیر روان و چې د اسرائیلي ځواکونو هدف ټاکلی. وایټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د مرستو دا کاروان پرون په نښه شو. له اوکراین ریپورټونه وایي چې روسیې د دغه هېواد پر څو ښارونو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراین پوځ وایي د لومړنیو څېړنو پر بنسټ مسکو د 150 توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په لړ کې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. پاکستاني پوځ یو وار بیا په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د خوندي پټنځایونو او پرمختللو وسلو د دوی تر لاسرسي په اړه اندېښنې ښودلي. پاکستان پوځ ادعا کړې چې د پاکستان طالبانو تحریک افغان غړي په پاکستان کې په خونړیو حملو کې لاس لري، خو اسلامي امارت په وار دغه ډول ادعاوې رد کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو عالی کمشنري وایي په 2023 کال کې تر 30,000 ډېر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي او کډوال د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې د پولیسو له لورې ځورول کېږي او نیول کېږي. تر اوسه څه باندې 483,000 افغانان له پاکستان څخه ایستل شوي دي. دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا خدای پامان.